اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم د سیرت شپږشپیتمه برخه. په تیره برخه کې مو وعیس ته د زید بن حارثه رضی الله عنه د سریې د لیږلو بیان وکوي. په دې سریه پسې بیا هم جزایي حملې پر هغو قبیلو باندې شروع وې چې د خندق په غزا کې اشتراک کړی و. څنګه چې دغه حملې کشنۍ حملې وې او کم خاص واقعات نه دي پکې پېښ شوي، نو ذکر کولو ته ضرورت نه وینم. اوس به د بني مستلق د غزا بیان درته وشي. د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو لو غزا باندې چې د بني مستلق غزا ورته ویل کیږي په باندې ووته. کڅم دغه غزا د عسکري لحاظه برداره او اوږده غزا نه و، مګر په دې غزا کې داسې عجیب وقایع پیښ شول چې په اسلامي ټولنه کې شور او غوا جوړ کړ. منافقین پکې رسوا شول. په دې غزا کې تعزیري حدود مشروع شول، یعنی پر ځینو ګناه کوونکو باندې او په ګناهګارو باندې او پر تهمت ویونکو باندې په درو باندې وهل مشروع شول. دغه غزا او اسلامي ټولنې ته صفا او کرامت او عزت راوړي. دغه غزا او مسلمانانو ته عفت او د نفس پاکوالی راوړي. دغه غزا د تاریخ او د سیرت په کتابو کې په غزوة العجائب سره بلل کیږي، ځکه چې په دغه غزا کې عجبه او نادره حوادث او واقعي پیښ شوي دي. او د دغه غزا واقعات په دې ډول سره دي. رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارث ابن ابي ضرار چې د بني مستلق د قبیلې رئیس و، پر خپل قوم او د عربو پر نورو قبیلو باندې ګرځي او د رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره خلک سره راټولوي، غواړي چې پر مدینه منوره باندې حمله وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه خبر د تحقیق لپاره بریده ابن صحیب حصیب الاسلمی رضی الله عنه ولېږي چې دغه خبر صحیح معلومات وکړي. بریده رضی الله تعالی عنه بني مستلق ته ورغلی او هلته په خپل د حارث ابن ابي ضرار سره ولیدل او خبرې ورسره وکولې. بریده رضی الله عنه بیرته مدینه منورې ته راغلی او رسول صلی الله علیه وسلم په حال خبر کړي چې هو حارث د حمله کولو اراده لري. اوس چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د حارث د حمله کولو خبر یقین شو، نو ډیر ژر لشکر راټول کړي چې دغه لشکر مشرتوب په خپل رسول صلی الله علیه وسلم کوي. په دغه وخت کې د شعبان د میاشتې 2 ورځې پاتې وي چې رسول صلی الله علیه وسلم د بني مستلق پر طرف حرکت وکوي. خو په دې غزا کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره هغه منافقان هم ووتل چې تر دغه د مخه په هیڅ غزا کې نه ورسره وتل. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه لشکر کې د مهاجرینو بیرغ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورکړی و او د انصارو بیرغ سعد بن عباده رضی الله عنه ته ورکړی و. اوس د مسلمانانو لشکر د بني مستلق په طرف باندې رهیسو. څنګه چې د بني مستلق قبیلې هم د جنگ او د حمله لپاره ځانونه تیار کړي ول، نو خود د معلوماتو لپاره شاوخوا نفر لېږل چې د اسلامي لشکر خبر ورته راوړي. مسلمانانو دغه د بني مستلق جاسوس ونیوي او مړ کړي. کله چې حارث ابن ابي ضرار او د سره ملګرو ته د رسول صلی الله علیه وسلم دراتک او د دې د جاسوس د وژل کېدو خبر ورسېدی، ډیر زیات وبېرېدل او د هغه نورو قبیلو عرب چې ول هغه د سجلاس ول او بیرته ځملاړل. د یوازې پاتې شو. رسول صلی الله علیه وسلم د لشکر سره و مرایسیا ته ورسېدی. مرایسیا د بني مستلق د اوبو څخه د یو اوبو نوم دی چې په قدید کې وساحلي طرف ته واقع دی او دلته یې واړول. د کفارو لشکر هم رالی او دلته یې واړول. دواړه لشکر د جنگ لپاره تیار او آماده دي. د مخه تر جنگ حضرت عمر رضی الله عنه میدان ته ووتی او کفارو ته ورناري کړ. د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایست، خپل وینې مو وساتئ او خپل قریبان او دوستان مو وساتئ، خپل مالونه مو وساتئ، یعنی مسلمانان سي زموږ د حملې څخه بخلاص سي. خو هغه د کلمې د ویلو څخه انکار وکړي. نو بیا د دوه لشکرو په مابین کې په غش وشتل شروع شو.
پس له هغه رسول صلی الله علیه وسلم د یو ځای هجوم او د حمله امر وکړ. د جنگ په اول دقیقو کې د بني مستلق د مشرانو څخه 10 نفر ووژل شول. بیرغ هم ولوېدی. کفارو چې دا حال ولیدی په تسلیمېدلو شروع وکول او په یو ور ټول تسلیم شول. نو د بني مستلق ټول قبیله مسلمانانو په غنیمت واخیستل. ټول مالونه، ټول ښځې او اولادونه دا ټول په غنیمت باندې واخیستل. هغه هم په یو حمله باندې. ټول جنگ تر 2 دقیقو زیات نه دی سوی، خو واقعي مسلمانانو ته دغسې اسانتیاوې الله جل جلاله پېښوي. نو خود ښځې د مینځانو په شکل، هلکان د مریانو په شکل پر مسلمانانو وویشل شول. قصه اوږده ده. مقصد دا چې د بندیانو په جمله کې جویریه چې د بني مستلق د قبیلې د رئیس حارث ابن عبدالضرار لور وه، دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په حصه کې ورورسېدله. او ثابت رضی الله عنه ورته وویل که دغه اندازه مال راکې زه دې آزادوم. رسول صلی الله علیه وسلم هغه مال و ثابت رضی الله عنه ته ورکړ او هغه هم آزاد کړ. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دغه جویریه و اسلام ته دعوت کړ. دې هم بې له ځنډه اسلام قبول کړ او رسول صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړ. کله چې دا ام المؤمنین او د رسول صلی الله علیه وسلم زوجه شوه، صحابه کرامو غږ وکړ ول دغه بندیان مو چې زموږ سره بندیان دي دا د رسول صلی الله علیه وسلم اخشان دي او دا نشي چې د رسول صلی الله علیه وسلم اخشیان زموږ سره بندیان یا مریان وي. نو د بني مستلق ټول بندیان آزاد او ایله کړل او هغه هم ایمان راوړ. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي هیڅ داسې ښځه نه پیژنم چې د هغې برکت دی پر خپل قوم تر جویریې ډیر او زیات وي، ځکه د دې په اسلام او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د دې په نکاح د دې ټول اهل او ټول قبیله آزاد او پرېښول شول او بیا په ایمان کې داخل شول. په ورسته کې یو چا د جویریې رضی الله عنها څخه پوښتنه وکوله چې تا څنګه ژر اسلام او ایمان قبول کړي؟ حال دا چې ستا قوم ټول د مسلمانانو سره بندیان ول او دغه اوس جنگ خلاص و. جویریې رضی الله عنها په جواب کې ورته وویل تر دغه جنگ 3 ورځې دمخه ما خوب ولیدی چې بدر یعنی پوره او کامل سپوږمۍ دا په خوب کې راته راسي او زما په غږ کې ولویږي. نو ما د دې خوب ترجمه په محمد صلی الله علیه وسلم سره وکوله. ما ول دغه هدایت کوونکی او لارښوونکی دی چې ما ته راځي. نو اصلا اسلام د دې زړه ته د الله جل جلاله د طرفه داخل شوی و. دا د ام المؤمنین جویریه رضی الله عنها د اسلام او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د دې د نکاح او د دې د عزت په سبب د دې د قوم د آزادولو قصه و. اوس چې جنگ خلاص شو، د بني مستلق بندیان آزاد شول او رسول صلی الله علیه وسلم بیرته د مدینه منورې طرف ته رهي شو. په لار کې ډېرې لوی واقعې پیښ شوې. څنګه چې دغه واقعو د پیښېدلو سبب رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي او د ملګری ول، نو دا لازمه ده چې په اسلامي ټولنه کې دغه منافقانو یو څه افعال او یو څه کردارات درته بیان شي. او په هر عصر کې دغه منافقان د خطرو او د توانو ډک کارونه کوي چې څو مسلمانانو ته د دوی په وسه پروي چې په یو قسم د اقسامو څخه تکلیف ورسي. د بني مستلق تر غزا د مخه او په دغه غزا کې د منافقانو عملونه موږ مخکې په تکرار سره ویلي دي چې عبد الله ابن ابي منافق د اسلام او د مسلمانانو سره حسد او عناد یې درلودی. خاصتا دغه حسد او عناد د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات و، ځکه د اوس او د خزرج قبیلو داسې اتفاق کړی و چې د دوه قبیلو فاچا ګرځوي، حتی د فاچاهي لپاره تاج او ملغلري او مریان هم سره یو ځای کړی وي. خو په دغه وخت کې مدینه شریفه ته اسلام رالی او اسلام دغه د دوی د قبیلو اتفاق سره وپاشي چې دوی به د ابي د زوی متابعت کوي. دا د دې لپاره چې اسلام دا نه غوښتل چې بیل رسول صلی الله علیه وسلم دې د بل چا اتباع وکړي. نو د ابي زوی دا فکر کوي چې د بچی رسول صلی الله علیه وسلم ځنی واخستله د عناد او حسد د هجرت د شروع څخه معلوم او ښکارا و. د مخه تر دې د عناد ښکارا و چې د اسلام سره او په مسلمانېدو سره تظاهر او ښکاروالی کوي. او پس له هغه چې ښکارا باندې دی مسلمان شو، بیا هم د خپل عناد او سرکشي کوله. یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم پر یو بوده باندې سپورو غوښتلې چې د سعد ابن عباده رضی الله عنه چې ناروغ و دغه پوښتنې ته ورسي. په لاره کې پر یو داسې مجلس ورلې چې دغه د ابي زوی هم ناستو. د ابي زوی پزه ونیول او ویل پر موږ دوړې مکوي. او بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه مجلس ته قرآن مجید تلاوت کوي، د ابي زوی وویل په کور کې د کښینه موږ مجلسو ته مرزه.
مرزه. دا روایت امام بخاری او امام مسلم کړی دی. د ابی د زوی دغه عمل د مخ تر هغه و چې په اسلام سره تظاهر او ښکاروالی وکړي، او کله چې پس د بدر په اسلام سره د تظاهر وکړي، بیا هم د همیش د پاره د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او عام مسلمانانو لوی دشمنو. ټول هم او غم، ټول چورت او فکر د داو چې اسلامي ټولنه څنګه سره وپاشي، مسلمانان څنګه سره متفرق او جلا کی، او د اسلام کلمات څنګه کښته او ذلیل کی، د اسلام د دشمنانو سره دوستی کولې. تاسو ولیدئ چې د بنی قینقاع د يهودو په مسله کې څنګه مداخله وکړه، او تاسو ولیدئ چې د احد په غزا کې څونه غدر او خیانت وکړي. مسلمانان په خپل منځ کې سره متفرق کول او غوښتل چې په دې ډول بیره او ګډوډي پکې راولي. د مسلمانانو د خطا ایستلو لپاره دغه منافق د مکرو او د چمو څخه یو داو فصل هغه چې دی په ظاهر مسلمان سو، نو د هر جمعې په ورځ به چې رسول صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو لپاره کښینستی، اول به د ابی زوی ولاړ شو او وی به ویل دغه ستاسو په منځ کې رسول الله دی، الله په د سره مکه مکرمه معزز، الله په د سره مدینه شریفه معززه کړی ده، او تاسو په د سره معزز کړی یاست، مرسته او نصرت یې وکوي، خبرې ډیر اوري او ډیر اطاعت یې کوي، او بیا بخښه راستي. ورسته بیا رسول صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو لپاره ولاړ شو. خود ته و به شرمی او سپینسترګي ته وګوري. په هغه جمعه چې پس له احد کوم جمعه رااله او په دې احد کې د لوی غدر او خیانت هم کړی، بیا ولاړ شو غواړي چې پر خپل پخوانی قسم باندې خبرې وکړي. خو مسلمانانو ته کالو ونیوي، ولې د الله دشمنه کښینه، تا هغه کارونه وکول چې ودی کول، ته دغه خبر لایق نه. د ابی زوی د خلکو تر اوجو پښې اړولې او د مسجد څخه وځي، د ځان سره وای کومه د شر خبره خو به مې نه وي کړې، ما د ملاتړ خبرې کولې. د مسجد په دروازه کې د انصارو یو سړی په مخه ورلې، د ابی زوی ته وویل ولوی لکه افسوس دی تعالی ورسد چې رسول صلی الله علیه وسلم مغفرت درته وغواړي. ډول نه غواړم چې ما ته د مغفرت دعا وکړي. ډیر لوی خرو دغه رنګ د ابی زوی د مسلمانانو پر ضد د بنی نضیر د يهودو سره اتصالات او اړیکې درلودلې. دی و چې هغه ته به ویل چې ټینګ او ثابت ودرېږي، که تاسو د مدینه منورې څخه وېستل سواست موږ هم در سره وځو، او که تاسو سره مسلمانانو جنگ کوي نو موږ تاسو مرسته کوو. تاسو په باره کې د هیڅ خبره نه اورو او نه پروا لرو. د احزاب په غزا کې د او د ملګرو داسې کارونه کول چې د مسلمانانو په زړه کې بیره او ورختایي پیدا کوله. هغه چې الله جل جلاله د سورۃ احزاب په 12 نمبر آیات کې د دوی د نفاق حالات بیانوي او فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یعنی هغه وخت در پیاد کړه چې منافقان او هغه کسانو چې د دې په زړه کې د نفاق مرض وو، الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی په ویل چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم زموږ سره د روم او د فارس او د یمن د فتح کېدلو وعده نه ده کړې، مګر په غرور او په خطا ایستلو سره، چې پوره ترجمه او قصه د خندق په غزا کې درته بیان شوې ده، ترڅو چې الله جل جلاله بیا په سپو فرمایي: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دغه منافقان د کفارو پر لشکرو ګمان کوي چې په ماته او په شکست سره نه دي تللي، او کچيري بیا د کفارو لشکر دویم واري د جنگ لپاره راسي، نو دغه منافقانو دا خوښه ده چې دوی لوري له شار څخه لري د صحرایي عربو په کلی کې ووسیږي، او هلته یا د هغه ځای ستاسو د حال او د احوال پوښتنه کوي. او کچيري دغه منافقان په تاسو کې وای نو جنگ به نه وای کړی، مګر ډیر لږ هغه هم دریا ده پاره. الله جل جلاله د منافقانو د زړه حال ښکار کوي او فرمایي: دغه د کفار لشکري خو د خندق د غزا څخه ناکام ولاړي، مګر دغه بیریدونکي منافقان لا تر اوسه هم پر دې باندې یقین نه لري چې کفارو ماته وخوړل او لاړه، او که فرضاً د کفار لشکر بیرته راشي او پر مسلمانانو حمله وکړي، نو د منافقانو دا ارزو او تمنا ده چې د جنگ تر ختمېدلو پورې بالکل د شاره وځي او یو لري کلی ته ولاړ شي، او د هغه ځای څخه د تلونکو او راتلونکو خلکو څخه د جنگ د حالاتو معلومات کوي چې
چې د مسلمانانو څه حال دی او جنگ کوم ځای ته رسیدلی. دغه منافقان د خولې په خبرو او په ښکاره باندې ستاسې خیر غوښتونکي دي، خو په جنگ او د خندق په کیندلو کې ډیر کار نه کوي، صرف د مجبوریت په سبب او د ریا دپاره په جنگ کې لږ حصه اخلي. د منافقانو دغه حال دی. د اسلام د دشمنانو د کفارو او منافقانو دغه راتلونکي د سیسو ته ښه متوجه شي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه بیا تر اوسه پورې د دوی له طرفه د اسلام او د مسلمانانو په مقابل کې دغه رویې او طریقې عملي کیږي. د اسلام دشمنان که یهود ول که منافقان که مشرکان ول په دې ښه پوهېدل او نن ورځ هم ښه پوهېږي چې د اسلام کامیابي د اقتصاد په قوت سره نه ده، د اسلحې او د لښکر په ډیروالي باندې نه ده، بلکې د دوی کامیابي د دوی د دین، د دوی د اخلاقو، د دوی د هغو قوانینو په سبب ده چې اسلامي ټولنه او د اسلامي ټولنې افراد لري. کفار پوهېدل او اوس هم پوهېږي چې د دغه فیض او نور، د دغه کامیابی او سرلوړۍ منبع رسول صلی الله علیه وسلم دی او هغه صلی الله علیه وسلم د دغه صفاتو لپاره مثل الاعلی دی. نو کفارو ته پس د دغه 15 کلو او اوږدو جنګو سره معلومه شوه چې د اسلام پر دین او پر مسلمانانو د اسلحې په استعمالولو سره نشو کامیاب کېدلی. نو یې پر خپلو ځانو دا لازمه کړه چې د دغه دین پر ضد به اعلامي او تبلیغاتي جنګیږو، چې تبلیغات به نشرو او غلط اعلامیه به خپرو، څو د کم عقلو او د کمزورو کسانو په ذهنو کې دا ورواچو چې اسلام یو مخدوش او بیکاره دین دی. څنګه چې منافقان د مسلمانانو د دشمنانو په صفو کې دریم صفو، او بل دا چې دوی په مدینه منوره کې اوسېدل او دوی ول چې همیشه به د مسلمانانو سره تماس نیوي، نو دوی کولای شوای چې په هر وخت کې د مسلمانانو مشاعر او احساساتو ته په خپل تبلیغاتو سره حرکت او تغییر ورکړي. نو ځکه دغه تبلیغاتي وظیفه د مدینه منورې منافقانو پر غاړه واخیسته چې د دوی په سر او په مقدمه کې د ابی زوی او د ملګری ول. د احزابو تر غزا وروسته په روښانه شکل سره د دوی نفاق ښکاره شو، او دا هغه وخت چې رسول صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها سره پس له هغه واده وکوي چې د زید ابن حارثه رضی الله عنه د طرفه طلاق وسوله. په جاهلیت کې د عربو تقلیدي قانون داو چې هر هغه څوک چې دوی به په زویواله نیولې وو هغه به داسې شو لکه دوی د ملا او د نسل زوی. د دوی د جاهلیت په تقلیدي قانون د دغه زوی ښځه پر هغه چا حرامه وه چې دی په زویواله نیولې وو. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکوله، منافقانو ته د رسول صلی الله علیه وسلم پر ضد باندې د شر او د فساد د پارولو لپاره او د دوی د باطل ګمان لپاره دوه اعتراضات پیدا شول. اول دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم دغه زوجه 15مه زوجه وه او دوی به ویل چې قرآن مجید تر 4 ښځو زیات اجازه نه ده ورکړې. نو دا کار څنګه و رسول صلی الله علیه وسلم ته صحیح او جایز شو؟ دویم زینب رضی الله عنها د هغه چا ښځه وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه هغه په زویواله نیول شوی و. نو د خپل زوی د ښځې سره نکاح کول اکبر الکبائر ګناه دوی بلله. البته دغه کار د مشرک عربو د جاهلیت په تقلیدي قانون کې داسې و. نو په دغه موضوعاتو کې تبلیغات ته زور ورکړي او په دغه باره کې قصې او نقلونه جوړ کړي او دغه جوړ شوي تبلیغات په ډیر جوش او په شور سره نشرول، چې متاسفانه نن ورځ هم د هغو آثار په ځینو منحرفه کتابو او ځینو جاهلو خلکو کې پاتې دي. او دغه تبلیغاتو د ضعیف الایمان مسلمانانو په زړه کې قوي اثر وکړي، ترڅو چې په دې باره کې د قرآن مجید ښکاره او روښانه آیاتونه نازل شول چې په هغو آیاتو سره دغه قلبي امراضو علاج وشو. او دغه تبلیغاتو پر پراخوالي او پر ډیروالي باندې دا دلالت کوي چې الله جل جلاله د سورة احزاب په شروع کې 2 آیات دغه تبلیغاتو د ردولو لپاره نازل کړ، او رب جل جلاله د سورة احزاب شروع په دغه الهي قول سره وکوله چې فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.
اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د الله څخه بیریږه د کافرانو او منافقانو حکم ممنه بشک چې الله ډیر عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی دا د منافقانو هغه رول او عمل ته یو اشاره و چې دوی د بني مستلق د غزا د مخه لوبوي او عملي کوي او رسول صلی الله علیه وسلم دغه د دوی عمل په صبر او په نرمي او په تلطف سره زغمي او پرځان تیروي عام مسلمانانو بیا د دوی د شر ځانونه ساتل او د دوی ازارونه په صبر سره زغمل ځکه مسلمانانو منافقان د هغو پر رسوا او په بشرم عمل باندې پیژندلی ول د منافقانو سبا هر وار داسې عمل تیر شو چې په هغه سره به رسوا او شرمنده شول لکه چې الله جل جلاله په سورۃ التوبه کې فرمایي 120 نمبر آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام ثم مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون آیا دغه منافقان نه ګوري او فکر نه کوي چې دوی په هر کال کې یو یا دوه واري په راز مصیبتو باندې مبتلا کیږي خو دوی د خپل نفاق څخه نه توبه کوي او نه دوی په دغه ابتلا او امتحان سره پند اخلي دغه ذکر سوي او د دې په مثال کارونه چې کم دی کول دا د منافقانو د بني مستلق تر غزا د مخه دی کړی ول او کول خو اوس هغه کارو ته متوجه سي چې د منافقانو د بني مستلق په غزا کې وکول اوس چې د بني مستلق د غزا د لپاره مسلمانان وځي او د اول وار د لپاره منافقان د مسلمانانو سره په دغه غزا کې ووتل نو منافقانو د الله جل جلاله د هغه قول مصداق ښکارا کوي چې د سورۃ توبه په 28 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة کداغه منافقان ستاسو سره په لشکر کې وځي نو تاسو ته به هیڅ شی نه کېدل زیات بیل فساد او بیل خرابي او چغله خامخا به دوی ستاسو په مابین کې چابکی وکي په چغلي او په نورو بدوي سره حال دا چې دوی به ستاسو د لپاره فتنه او بدی غواړي منافقانو د بني مستلق په غزا کې دوه واري د خپل شریر نقشې د عملي کولو لپاره موقع پیدا کړ چې د مسلمانانو په منځ کې لوی پریشانی په وجود راوړ او د رسول صلی الله علیه وسلم پر ضد باندې بد تبلیغات شروع کړ او اوس به دغه واقعاتو او حالات په تفصیل سره درته بیان شي اول کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د بني مستلق د غزا څخه فارغ شو او د مرایسع پر اوبو واړول د حضرت عمر او د نور سره یو نوکر ورسره و چې جهجاه الغفاری ورته ویل کېدل دغه جهجاه رالی غواړي چې د چا څخه اوبه واخلي په دغه وخت کې یو نفر چې سنان ابن وبر جهنی نومېدی او په انصارو کې د خزرج د قبيله حلیفو دا هم رالی د چا څخه اوبه اخلي د دغه دوه نفرو په مابین کې اختلاف پیښ شو څو خبره جنگ او حملو ته ورسېدل سنان ناره کې یا معاشر الانصار اے د انصارو ډلې مرا ګوري او جهجاه ناره کې یا معاشر المهاجرین اے مهاجرینو مرسته او کومک هر یو د خپل طرفه مرسته او کومک غواړي رښتیا هم دې نارو تاثیر وکړي مهاجرین د جهجاه په طرف راټولېږي او انصار د سنان په طرف راټولېږي قریب ده چې د انصار او مهاجرینو په منځ کې جنگ او لوی فتنه جوړ شي دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدی رسول صلی الله علیه وسلم په قهر او په تلوار سره راغی ویل دل چې نږدې د خلک په جنگ سره اخته شي نو په قهر سره و فرمایل ما بال دعوه الجاهلیه دعوها فانها منتنه څه پیښه ده د جاهلیت ناری وهل کیږي دغه د جاهلیت کار پرېږدي دا بدبویه کار دی داسې یو څوک په باطلو او په ناروا کارو کې په ظلم او تجاوز کې د خپل قوم مرسته او کومک غواړي دا د جاهلیت کار دی او که قوم په باطلو او په ناروا کارو کې د هغه مرسته او غوښتنه قبول کړي او کومک ورسره وکړي دا هم جاهلیت دی دا چې نن ورځ یو څوک د تمیز او د فخر او د تفرقه د لپاره وایي زه د پلاني ځای د پلاني قوم څخه یم دا د جاهلیت د کارو څخه یو کار دی عزت او شرف په اسلام کې دی عزت او شرف په علم او په تقوا کې دی
دي په نسب او په قومیت په مال او په پیسو کې عزت نشته لکه چې په عربي کې یو شاعر وایي شرافة الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب د انسان شرف په علم او په ادب کې دی نه په مال او په نسب کې یو څوک به خود مهاجر یا انصار وي او یو څوک به خود د یو منطقي او د یو قوم څخه وي خدا شان د دې لپاره ذکر کیږي چې انسان په وپیژندل شي نه د انسان د عزت او د شرف لپاره د مسلمانانو اصلي عزت په اسلام او په تقوا سره دی نه په وطن او په قومیت سره خو سبحان الله شیطان وو چې په دغه لحظه کې پر دوی باندې دغه تاثیر وکړ او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دعوها فانها منتنه پرېږدي دغه د جاهلیت کار پرېږدي دا بدګویه کار دی نتیجه یې بده ده دغه قومیت او قوم پرستی پرېږدي دا چې یو څوک د خپل قوم د یو سړي د قومیت په سبب باندې کومک کوي او هغه کومک هم پر باطل وي دا کار ناجایز دی عبد الله ابن ابي چې رئیس المنافقین دی هغه هم دغه د بني مستلق په غزا کې د مسلمانانو په لشکر کې موجود و او دای په داسې موضوع پسې ګرځېدی چې د هغې په واسطه د مسلمانانو په مابین کې اختلاف او تفرقه جوړ کړي مګر په دغه وخت کې چې د جهجاه او د سنان په مابین کې اختلاف پیښ شو د ابي زوی نو موجود او بیا ورسته دته دغه خبر وویل شو چې داسې او داسې پیښ شو نو د ابي زوی هغه کسانو ته چې د سره موجود ول او هغه ټول منافقان ول یو د شر او د منافقت خبره وکوله که څه هم په دغه وخت کې چې دغه خبره کوله ټول حاضر کسان منافقان ول خو بیا هم هلته یو ځوان هلک ناستو چې عمر یې تقریبا 14 کال یې تر دې هم کم دغه ځوان زید ابن ارقم نومېدی او واقعي مسلمان په دغه مجلس کې فقط دغه یو نفر واقعي مسلمان موجود او نور ټول حاضر کسان منافقان او د ابي د زوی زامن ول یعنی ډله نو کله چې دغه د ابي زوی منافق ته دغه د جهجه او د سنان د مخالفت او د جګړې خبر وویل شو د یو ډیره بده خبره وکوله ول آیا مهاجرین ستاسو سره داسې کوي موږ په خپل وطن کې وشړلو او پر موږ باندې غالب وسول زموږ په ملک او په شهر کې زموږ سره بد کوي او زموږ سره بد راځي زموږ پر احسانو سترګې پټ کې په والله زموږ او دغه وژو قریشو مثال داسې دی لکه په خوا چې ویل شوی دی سپی دی چاخکه چې ودی دا ډیر بد مثال دی او بیا نور هم چې وویل په والله که موږ بیرته مدینه منورې ته ولاړو هغه عزتمن خلک به هغه ذلیل خلک زنو باسي د خبرې څه مقصد او معنا دا و چې موږ اهل مدینه چې د عزت خاوندان او دغه مهاجرین چې ذلیل قوم دي کله چې مدینه ته بیرته ولاړ شو نو دوی به د مدینه څخه وباسو بیا هغه لاستو کسانو ته وکتل او ویل تاسو یې چې په خپل ځانو مدعا وکړه تاسو په خپل وطن کې ځای ورکړه تاسو خپل مالونه ورته تقسیم کړئ په والله که تاسو دغه مرسته او خپل کومک د دوی سمنه کړئ دغه مهاجرین به وږي او په کرام بشي او زموږ ملک به پریږي د ابي د زوی مقصد دا و چې تاسو د مهاجرینو سره هیڅ مرسته مکوئ مالونه وکوئ مکارونه مهاجرین به وږي او مدینه منوره به پریږي لکه څنګه چې د مخ مدرته وویل چې په دغه مجلس کې یو نفر موجود و چې هغه زید بن ارقم او واقع مسلمانو د ایمان دغه خبرې نه قبلولې چې پر رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دی وسی نو خپل اکاته دغه بیان وکړ او اکای دغه حال رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسوي په دې وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر رضی الله عنه سره ناست دي حضرت عمر رضی الله عنه او رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله عباد ابن بشر رضی الله عنه امر کړ چې د ابي زوی مړ کی دا منافق دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یا عمر آیا داستا خوښه ده چې خلک بیا خبرې کوي او وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب وژني مګر د کوچ کولو ژغ وکړ یعنی خلک په باریدلو باندې امر رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه د ابي د زوی د خبر حال په داسې وخت ورسېدی چې هغه وخت د لشکر د بارولو او د کوچ کولو وخت نه و شپه خو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دربار سي دا ځکه که خلک د الله ته پاتې سي دغه د ابي د زوی خبرې نشيږي او د مسلمانانو تر خوږو رسیږي نو خود په نتیجه کې لوی فتنه جوړیږي مګر که خلک په بل کار مشغول سي او ستړي سي دا خبره پټه پاتې کیږي او فتنه خاموشه کیږي نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په کوچ او په باریدلو سره امر وکړي لشکر هم د باریدلو په کار مشغول سو او حرکت وکړي
څنګه چې په دغه وخت کې د بارېدو وخت نه و او د مسلمانانو هم دا عادت نه و چې په دغه وخت کې بار شي، خو نن داسې بې وخته بار شول او رهي شول. نو اسید ابن حضیر رضی الله عنه چې د انصارو د مشرانو څخه په تعجب کې شو چې دا وخت او بارېدل. نو پوه شو چې یو موضوع شته، چابک شو او په لښکر کې ځان رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. ول یا رسول الله موږ داسې وخت بار شو چې تر دې د مخه په دغه وخت کې نه بارېدلو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل آیات هغه خبره نه درسېدلې چې د ابی زوی کړی ده. اسید رضی الله عنه یا رسول الله نه در رسېدل. هغه څه ویل؟ رسول صلی الله علیه وسلم ول هغه داسې اراده لري چې د مدینې منورې ته چې کله دی ولاړ شي د هغه ځای څخه عزتمن خلک هغه ذلیل خلک باسي. اسید رضی الله عنه یا رسول الله کدی خوشی ته هغه څوک چې دی به وباسي په والله دی ذلیل دی او ته عزتمنې. ابي اسید رضی الله عنه یا رسول الله د سره نرمي کوه په والله الله جل جلاله ته په داسې وخت کې مشترا وستلې چې د قوم د تاج د پاره مریاني سره یې کولې او داسې فکر او دی داسې فکر کوي چې د داسې کوم بچي او کوم تخت دی هغه تاج غوړي. اوس نو لشکر تک کوي مگر بیا هم د ابی د زوی خبر کرا په مسلمانانو کې نشري. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.